50 کاله وروسته د یو کلي د دوه کورنیو غړي یو بل ته د مینې او دوستۍ غاړه ورکوي او د تیر وخت ټولې ناخوالې او بدۍ تر شا پرېږدي. دغه دوه کورنۍ د خوست ولایت د موساخیل ولسوالۍ زاړه کوټ سیمې اوسېدونکي دي. دوی د پلرونو او نیکونو څخه ورپاتې 50 کلنه دښمنۍ تر شا پرېښوده او یو بل ته د دوستۍ غاړې ورکړې او ډاډ یې ورکړ چې له دې وروسته به په یو ټغر سره کینی او د مینې او ورورۍ ژوند به ترسره کوي. والا د هر چا په زړه رحم نه نبوسي چې په دې ورکې کې دوستۍ روولې بدۍ خو داسې دي چې په اول کړه کې چې دا خوږ دی خو به پلنه یې سخته وي. پلنه بیا تر اخره پورې ډېره سخته وي ځکه چې بد ژوند دی تریخ ژوند دی. لکه مولوي صاحب چې خبره وکړه چې که چا زندان تېر کړی وي نو بیا پاته ورته لګېږي هسې چاته پاته نه لګېږي. خالي ستونزې ډېره وي موږ به په غره کې په سمه کې حتی مدعي خو نه چې بل چا نه وډرو بل چا نه مې ویروه ځکه چې هر سړي دا که کور کړی وای چې دغه مدعي دی نو موږ دا نورو مشکل نه دا ډېر دي چې مدعي به خبر نه وي دا کور به شوی وي. بل لور بیا ولایتي مسؤلینو د ازادۍ په ارزښت خبرې وکړې او ترڅنګ یې دواړو کورنیو ته د دوستۍ مبارکي هم ورکړه او له هغو کورنیو چې خپلو منځونو کې دښمني لري وغوښتل چې خپلو منځونو کې د دوستۍ په ټغر کښېنئ او د مینې او یووالي ژوند ترسره کړئ. ولایتي مسؤلینو همدارنګه زیاته کړه چې نظام د خلکو ستونزې خپلې ستونزې ګڼي او زیاتوي چې تل به هڅې کوي تر څو داسې ستونزو ته د پای ټکی کېږدي چې هغه باندې د مسلمانانو ترمنځ د دې ولایت خلکو ترمنځ چې کوم مشکلات دي هغه به سره راټولوي یا به اهم په اهم رامخته کوي او د اهم په اهم دپاره به هغه څوک چې هغه پر خلکو باندې مؤثر دي علما دي موږ ستاسو په منځ کې او د هغه رقم سیدان ګورکان دي او د هغه رقم مسؤلین دي او د هغه رقم عام سپین ږیري دي چې هغه به د دې لپاره موظف وي او موظف سوي دي. تاسو په خبر یاست چې د هغه جملې څخه مې بعضې سپین ږیري دلته شته چې هغه په دې باندې موظف دي چې د خلکو مشکلات وڅاري او د هم دپاره په کومه طریقه چې مناسبه ده کوشش وکړي. امنیتي مسؤلینو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې قومي شخړې او د کورنیو ترمنځ دښمني به د قومي مشرانو سپینګیرو او ځوانانو په ګډه همکاري حل کوي او په دې برخه کې به نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي. د علماو او قومي مخورو په ملتیا په ملګرتیا په همکارۍ د قومونو او د کورنیو ترمنځ ستونزې خفګانونه او شخړې هوارې کړو او تر څو د دوی ترمنځ د ورورۍ او د امن فضا رامنځته شي او خلک په مینه او محبت او په ورورۍ کې وخت تېري وکړي. یاد دې وي چې د موجوده نظام پر راتګ سره په ټول هیواد کې خصوصا په لویه پکتیا کې د دولتي مسؤلینو قومي مشرانو او سپینګیرو په ګډو هڅو سره تر زیاته بریده قومي او د کورنیو ترمنځ شخړې په دوستۍ بدلې شوې دي او اوس مهال په ارامه او یو ځای د ورورۍ ژوند ترسره کوي.